السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو ملګرو خدای دې وکړي راغو جوړ اوسئ ملګرو نن نوې ویډیو کې به د ولیم د بټنو یو څو مهم رازونه اورم تر شایم ملګرو تاسو ویډیو مست کوئ ویډیو تر خیره پرې وګورئ ویډیو ججې مه ګورئ ملګرو ویډیو تر خیره پرې وګورئ پوښتنه به مو حل شي ګوره د ویډیوګانې زیاتره خلک نیمایي ګوري نو بیا ما چې هغه پوښتنې کوي چې تاسو ویډیوګانې مکملې وګورئ پوښتنه به مثال حل کیږي نو ملګرو که تاسو غواړئ چې موږ ویډیوګانې جوړ کړئ وګورئ او د پیسې وګټئ نو ملګرو دلته ګوره هوم دلته د چې پلای لیست ته راسئ دلته وینئ د پلای لیست ته چې کله تاسو راغئ ملګرو دلته درې ویډیوګانې دي اوله برخه ده دویمه برخه ده دریمه برخه ده په دې کله کلیک وکړئ درې سره ویډیوګانې تاسو مکملې وګورئ انشاءالله په ورپسې یو ویډیو ده چې دویمه ویډیو ده په واتساپ او ټلګرام باندې پرته ده دلته نشته ملګرو نو ملګرو تاسو تر هر څه مخکې تاسو هیله کوم د ما چینل سبسکرایب کړئ د سور نشان ووهئ او بعد له هغه څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ ملګرو موږ تقریبا 300 ویوز دي خو موږ دغه د 4 سبسکرایب لرو ملګرو موږ ډېر کم سبسکرایب لرو ملګرو تاسو حتما د ما چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ نفر لږ ډېر سي او ملګرو بیا هم تاسو ملګرو چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هر نفر راځي ملګرو چې ویډیو ګوري چینل سبسکرایب کوي که تاسو غواړئ چې ټکنالوژي له ویډیوګانو څخه خبر شئ نو چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو کوم ویډیو خوښ شي حتما یې لایک کړئ او کوم نه خوښ هم یې لایک کوئ ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کوو ملګرو د ویډیو شروع کولو مخکې بیا هم تاسو څخه هیله کوم د ما چینل سبسکرایب کړئ ملګرو تر هر څه مخکې به تاسو ګوګل پلی سټور ته راشئ ملګرو او پلی سټور کې به تاسو میفر ما فی ورکړي بټن مې پر تاسو کله ووایي نو دغسې اپلیکیشن ته راوړي یا میفر خالي ووایي نو داسې اپلیکیشن تاسو راوړي ما انسټال کړی ده او تاسو به انسټال کړئ دلته ما څخه اپډیټ غواړئ زه نه اپډیټ کوم ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ډېر بهترین اپلیکیشن ده نو تاسو راځئ چې ویډیو نور شروع کوو په دې اپلیکیشن طریقې زه درښایم ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو کله انسټال کړو ملګرو دغه 1 میلیون کسانو ډاونلوډ کړی هم ده او 4.1 د دې ریټینګ د ډېر زبردست ریټینګ هم لري ملګرو تاسو کله د اپلیکیشن خلاص کړو نو دلته ګورئ دا به نیکسټ کوئ دغسې بیا راولي دا به همداسې راولي دا به داسې راولي داسې کله تاسو داسې راولي داسې انټرفیس به تاسو ته راشي ملګرو تاسو به دلته ګو آپشن ووهئ کله مو ګو آپشن ووهه دلته به اکسیبیلیټي کې ویسټینګ کې یو شی بنده به ور خلاص کړو نو ملګرو دغه به انیبل کړو دا مشکله انیبل کړه موږ سره دغسې آپشن راځي نو ملګرو تاسو ګوره ویلیم بټن نو دلته ویلیم بټن ګوره موږ نور شیان هم پکې کېږي ملګرو تاسو وګورئ خو موږ له ویلیم بټن سره کار لرو ما تاسو دغه درښول نو ملګرو تاسو به دلته راشئ لومړی ولیم اف یعنې کسټمایز دا وینئ ولیم اف چې دغه کسټمایز اوف ده یعنې بند ده دا به آن کړئ دا موږ کله آن کړله ګوره د سیګنل ټایپ یعنې ډیفالټ ده نو ملګرو زه دلته غواړم مثلا ډېر شیان دي چې تاسو ګوره په چې پورتني بټن باندې تاسو څه کول غواړئ ملګرو مثلا زه غواړم ګوره دلته زیاتره کارونه دي په ملګرو تاسو هر څه پې کولی شئ ملګرو نیکسټ ټریک ده کاپي ده ډېر زیات شیان دي نوټیفیکیشن ده ډېر زیات شیان دي ملګرو په دې کې تاسو کولی شئ مثلا زه د موبایل ډیټا ورک کوم ملګرو او بل دلته ملګرو ته ګوره کسټمایز ډاون یعنې لاندنی بټن ملګرو دا به هم آن کړئ ملګرو له هغې څخه بل ته راشئ نو دلته ملګرو زه دغسې غواړم چې مثلا هوم سکرین راوړي ماته نو ملګرو تاسو ګورئ ویډیو به نوښت او ویډیو دې لنډه وي ملګرو تاسو ته وګورئ زه اوس پورتنی بټن وهم ملګرو تاسو اوس ملګرو ګورئ پورتنی بټن ګوره ماته اواز چې دا راجګېدل راغلی او پورتنی بټن ګوره ماته واره هوم سکرین راشي ملګرو دا وینئ ملګرو د اواز دا خپل هغه ده خو دلته کتنی لاندنی بټن پورتنی بټن نه ده سوی لاندنی بټن سوی ده ګوره ملګرو تاسو بیا نه منئ چې پورتنی بټن نو وینئ دغه ډیفالټ پاتې ده ملګرو تاسو وګورئ ډیفالټ پاتې ده د ما شی نه دي کې سلیکټ کړي ملګرو مثلا زه دلته هغه کې سلیکټ کوم ډیټا کې سلیکټ کوم بیا تاسو نه ومنئ وښیي ما چې تاسو ما ډیفالټ کړی و او د لاندې بټن ګوره کار ورکړو زه اوس ګورئ تاسو مثلا موبایل ډیټا کوم دا به اوکې کړم دا ډیفالټ ته نه راځي دغه نه کېږي ملګرو نور شیان پې کېږي یو نیم شی نه پې کېږي نو ملګرو مثلا زه دلته ګوره کوم یو بل شی به زه به کوم موت ویلیم مثلا افي فیسټ هیدست بټن دغلته د ګوره نوټیفیکیشنز مثلا زه وهم ملګرو تاسو اوس ګورئ زه پورتنی بټن ووهم څه کېږي ګوره وینئ ملګرو دغه ماته ګوره داسې اپشن دغه باندې ماته دغسې اپشن خلاصېږي پورتني بټن باندې وګورئ ملګرو دا پورتني نوټیفیکیشن شیان چې ماته ټول دلته راښیي دا وینئ دا شیان ماته ټول دلته راښیي ملګرو پورتني بټن باندې نو ملګرو که تاسو بیا هم نه منئ نو ملګرو زه به یو بل شی هم درته پرې وکړم نو ملګرو
وبخښئ ملګرو، بیا هم زیاته بخښنه غواړم. دلته ګورئ مثلا زه دلته کومه باک یعنې ریچنټ مثلا زه ګورئ ما موبایل بتۍ نه بلوي که نه ما بیا بتۍ هلته ببلوله. نو ملګرو سپلیټ سکرین مثلا زه یو کار پرې کوم، دلته به یو شی به وکړو نیکسټ لیکئ مثلا زه دغه پرې کوم ملګرو. ګورئ دلته څه راځي ملګرو، ته وګورئ که تاسې نه منئ ته وګورئ ملګرو. دا و د بټن د څنګو د بټنونو رازونه ول ملګرو. نو په دې باندې ډېر کارونه تاسو کولی شئ ملګرو. سپي وکړئ ملګرو، که خدای دې وکړي ویډیو به تاسو ډېره خوښوي. که مې ویډیو خوښوي حتما لایک ورکړئ، زموږ چینل مو هېر نه شي ملګرو، سبسکرایب یې کړئ. تر بل ویډیوز بیا زه ستاسو سره نه چوپړ ته حاضرېږم. د خدای په امان.